الله دې خیر کړي چپکه ولې ژاړې؟ ولې به نه ژاړم کاکو دې ښایسته چرګه به درلودله هغه مړه شوه. ګوزک کوه دې ورېدله زما نه مړه شوله نه ژاړمه ته پر یوه چرګه باندې ژاړې. کاکو نو زما چرګې خواږه اچولې خود به پسې ژاړمه نو ستا نه خواږه نه اچوي. خاله دې خرابه ده دا څه غول دې وخوړله. وی کاکو زما چرګې مړه دی ولا ته پر ما خاندې نو زه به خود دا رقم د خبرې درته کومه. ولا انډیواله وخو دې نو شرمولمه I love you پروا نه کوي کشره لکې ستا به لکه دې واخلي. کاکو ما ورته خو نو یاران یو کاکو یو ښه ټپه و سندره راته ووایه د غمجن ماحول دی ولاکه هېڅ خوند کوي. خود مې درته ووایم چپکه زما خو نو یار یې وایي سترګې دې مړې وایي سترګې دې سرې لکه لخرې دي او یا دې ځل ورک دي یا دې غول خوړلي دي نه. کاکو ته خو سم شاعر یې څه غمجنه ټپه دې راته ویلې ما ولې داسې ګرم کوي یاره کاکو ګر سره دې دې وایسې. او ظالمه و یوه دې بله په پسې وي زړه بوډۍ پر خرې سپره چشمک وهي نه. یاره کاکو ستا غمجنې د مور شیدې دي څه. څه شي دي چې خاندې خوله پټه کړه ګوزکه غول دې سړېږي. کاکو الله دې خیر کړي بیا دې چې پرېشانه رامعلومېږي څه کیسه ده خدای دې خیر کړي. الله دې راوله چپکه یا پرېشانه نه یم قربان دې شم دې ته سوچ اخیستی یم چې دا خان بابا دی که څه بلا دی یا پهلوان نه دی یا غټ دې تاریان یم چې دا ظالم به په باتروم کې څنګه کښېني څه حال وي دی باتروم به څه حال وي د ده خو پرېږده باتروم به وایي څه بلا راشه وکړله. کاکو ډېر په بلا اخته انسان دی له خندا دې مړ کړمه. وویله کاکو دې ته خو نو څه درته ووایم چې د دې سره به د باتروم څه حال یې.